انما الاعمال بالنیات. او یو ښایسته حدیث ته صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی یو سړي دا ویلو چې لاتصدقن بصدقه، زه به لازم صدقه ورکوم. دا یو سړي داسې ویل. وی بیا ووتو د کور نه چې صدقه چاله ورکم، فوضعها فی ید سارق، نو هغه صدقه یې غله ورکړه. چې سهار شو یې خلکو ټولو دغه بحث کو چې تصدق علی سارق، وی غله خلکو صدقه ورکړې ده. ټولو خلکو دا بحث کو، هغه هم خبر شو. نو هغه دا وی اللهم لک الحمد، یا الله ستا بیا هم شکر او حمد ویمه، لاتصدقن بصدقه، زه به بله صدقه ورکړم. چې دې لاړ صدقه ورکول، هغه یو زیناکاره ښځه هغې ته ورکړه. سهار له ټولو خلکو بیا بحث کو چې تصدق اللیله علی زانیه، وی دا تېر شوي شپه وي زیناکارې ښځې له چا صدقه ورکړې ده. هغه بیا وی اللهم لک الحمد، بیا وی زه به صدقه ورکړم. سبحان الله په درېیم پیرې چې صدقه ورکوله، نو فوضعها فی یدي غني، یو مالداره سړي له صدقه ورکړه. سهار له ټولو خلکو بحث کو چې تصدق علی غني، یاره مالداره سړي له سړي خیرات ورکړي. نو هغه بیا هم وویل اللهم لک الحمد علی سارق وعلی زانیه وعلی غني، یا الله بیا هم ستا شکر دی که زیناکار واغسته او که غل واغسته او که مالدار. نو ده ته بیا دا وویلی شو دې سړي ته دا چا چې صدقه ورکړې، اما صدقتک علی سارق، د الله ترمنو د دا پیغام وویلی شو، هر چې هغه تا چې هغه غله صدقه ورکړې وه، فلعله ان یستعف عن سرقته، نو کیدی شي د هغې د لاسه دې د غلا نه بند شي. څنګه به د غلا نه بند شي؟ غله حیا ورله چې نو ګوره دا خو د غریبانو خلکو حق دی او زه د عالم، نو دا ما کوم کار شروع کړی دی؟ احساس ورته نه شي کېدی؟ کېدی شي ورته. واما الزانیه فلعلها ان تستعف عن زناها، او زناکاره کېدی شي د زنا نه څه شي؟ بند شي. هغې پیسو ته ضرورت دی او پیسې ورته ورکړي. واما الغني، مالدار له به څه ګوري؟ غني له به حیا ورشي، یعنې زه د بل مال ته داسې یم چې زه ترې خیرات والا پکار دی چې ما هم د ده په شان صدقه کولی، نو دی به هم راولېږي د خپلو پیسو نه به څه کوي؟ صدقې به ورکوي. نو خیر په هر طرف کې و، خیر په هر طرف کې دی. نو چې کله یو سړی راولګي د الله په نوم باندې مال ورکي، او بیا وروسته ورته پته ولګي چې یاره هغه سړی د دې حقدار نه و، نو هېڅ خبره نه ده، هغه سړي نه به الله تپوس کوي او دله به الله اجر ورکوي.